سلامونه اوریدونکو. نن در سره د تاجولي صنم افریدي کلام شریک کومه. زه به نه ورکېږم، د دغه کتاب نه انتخاب دی. تاجولي صنم افریدی چې دی نو دغه کتاب ما تقریبا ټول لوستی دی او ډېره ښایسته ښکلې شاعري ده. دغې نه ستاسو سره یو انتخاب کلام شریک کوم، تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي. صنم صاحب وایي لکه نن یم داسې به تل یم، زه به نه ورکېږم، زه د پښتو جدید غزل یم، زه به نه ورکېږم. تا خو زما د ورکېدو خوبونه ډېر ولیدل، تا خو زما د ورکېدو خوبونه ډېر ولیدل، زه پېښور یم، زه کابل یم، زه به نه ورکېږم. پښتنې ته په خپلې مینې باور کلک وساته، پښتنې ته په خپلې مینې باور کلک وساته، ګل دې د زنې د اوربل یم، زه به نه ورکېږم. او ما لکه مره غورځوي داسې موقع لټوي، ما لکه مره غورځوي داسې موقع لټوي، پوی د یارانو په چل ول یم، زه به نه ورکېږم. زه به راځمه، زه به امن خامخا راولم، زه به راځمه، زه به امن خامخا راولم، ګډ د حالاتو په ځنګل یم، زه به نه ورکېږم. هغه مشال نه یم صنمه چې په سوال بلیږي، هغه مشال نه یم صنمه چې په سوال بلیږي، د خپل وجود په وینه بل یم، زه به نه ورکېږم. لکه نن یم داسې به تل یم، زه به نه ورکېږم، زه د پښتو جدید غزل یم، زه به نه ورکېږم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ.